زړه له درده لیونی شوي که نه زما صابره ته سړی شوي که نه. علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسې به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میرجدین شینوار یو ځل بیا له میراث خان ټکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسې دپاره یوې نوي ویډیو سره راغلی یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته دغه طریقه دروښیم چې څنګه موږ تاسې کولی شو چې ښایسته خوندورې ویډیو جوړه کړو. که څنګه به تاسې د ویډیو په سر کې لیدلي وي چې څنګه موږ تاسې کولی شو چې په خپل موبایل کې د کین ماسټر په واسطه هغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې بالکل موږ تاسې جوړې کړو. خو د هر څه نه مخکې خورا درنښت یوه هیله درڅخه لرم که چیرې تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورڅخه هم میراث خان ټکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ میراث خان ټکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. او دوستانو زموږ نوی یوټیوب چینل میراث خان افیسیل یوټیوب چینل هم در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو رادرومو دوستانو ویډیو شروع کړو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې هغسې چې ستاسو د ویډیو په سر کې ولیدل څنګه کولی شو هغسې ښایسته ویډیو بالکل موږ تاسو ډیزاین کړو. نو دې لپاره به تاسې خپل کین ماسټر اپلیکیشن خلاص کړئ. چې کله کین ماسټر اپلیکیشن خلاص کړه دلته به تاسې یو ورته سلیکټ کړئ. چې کله هم سلیکټ دلته به دوستان تاسو په میډیا باندې به کلیک وکړئ. چې میډیا باندې به کلیک وکړ دلته به تاسو یو بیکګراوند ورته انتخاب کړئ. نو بیا به د ټیک مار لمون به تاسو کلیک وکړئ او د دې مثلا څومره ستاسو ویډیو جوړول غواړئ د هغې ویډیو به تاسې دومره وخت په ورکړئ څومره چې تاسې ویډیو وي. له هغې نه وروسته به دوستان تاسې په دې لایر باندې کلیک کړئ. په میډیا کې به تاسې یو تصویر راواخلئ. هغه تصویر به تاسې ورواخلئ کوم تصویر باندې غواړئ تاسو ویډیو جوړه کړئ. نو دغه تصویر ما ورواخیست په دې باندې زه کلیک کوم. په ټیک مار علامه باندې به تاسې کلیک وکړئ او د هماغه تصویر به هماغه مې سایز زیات کړئ څومره چې ستاسې ویډیو وي د هغې ویډیو په اندازه به تاسې د دې سایز زیات کړئ. له هغې نه وروسته به تاسې بیا په لایر کې او په افیکس باندې به تاسې کلیک کړئ. په افیکس او دغه بلور افیکس به تاسې ورواخلئ. په ټیک مار باندې به کلیک وکړئ او د دې سایز به هماغه مې ډېر کړئ چې څومره ستاسې د ویډیو اندازه وي. له هغې نه وروسته په دې باندې تاسو کلیک کړئ او دا به ښه راډېر کړئ. دلته سیټینګز تاسو ته ښکاري. په دې سیټینګز باندې به بیا دوستان تاسو کلیک وکړئ. سیټینګز کې به دا 3 یا 4 کړئ چې تر څو خامخړ راشي. چې په دې باندې کله کلیک وکړ له هغې نه وروسته دوستانو په میډیا باندې به تاسې کلیک وکړئ او یو ویډیو لینک به دوستانو ما تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېښی. یو ویډیو لینک به ما تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېښی. ما به ورسره لیکلي وي دي چې د ویډیو لینک دا دی. نو هلته به تاسې لاړ شئ زما یوټیوب چینل ته میراث خان افیسیل ته هغه هم سره سبسکرایب کړئ. له هغې لارې به تاسې ویډیو ډاونلوډ کړئ. چې کله دوستانو تاسو ویډیو ډاونلوډ کړئ هغه ویډیو بیا دلته راواخلئ. چې کله هم په لینک باندې ما کلیک وکړ ما ډسکرپشن کې همدلته ډسکرپشن باندې به کلیک وکړئ. هلته ما لیکلي د ویډیو لینک دا دی. تاسو به په ویډیو باندې به کلیک وکړئ. په لینک باندې به کلیک وکړئ چې لاړئ زما بل چینل ته. هغه چینل څخه به دغه ویډیو ډاونلوډ کړئ. هغه چینل هم در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو دغه ویډیو به تاسې راواخلئ او دلته به دوستان د ویډیو تاسې داسې راواخلئ. چې کله ویډیو راواخیسته دا پاڼه نشان به ښه داسې جوړ کړئ. چې کله هم داسې جوړ کړئ په ټیک مار باندې به کلیک وکړئ او دلته په دې دا انتخاب کړئ چې انتخاب کړئ دلته کروما کی راوځي. په کروما کی باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به ختم کړئ. نو ګورئ دوستانو دا به ترې ختم کړئ. شاته بیکګراوند که چیرې ستاسو دا شاته بیکګراوند نه تر ختمېده دلته ګوره په دې کی کلر باندې تاسو کلیک وکړئ. که هر ډول شاته بیکګراوند تاسو ختموئ دلته رنګ ورته انتخاب کړئ هغه به تاسې سره ختم شي. نو ګورئ دوستانو دا زه ښه جوړ کړم تر څو صفا راشي. ګورئ کله چې دا ختم کړه له هغې نه وروسته به دغه ویډیو به تاسو ډسکرپشن کې لینک شته هغه ځای نه به ډاونلوډ کړئ. نو بیا په دې نشان باندې به کلیک کړئ او دا به ایکسپورټ کړئ ځان سره به ایکسپورټ کړئ. دلته به لږ صبر ورته وکړو تر څو موږ تاسو سره دغه ویډیو چې دی ایکسپورټ شي. زما د ویډیو سایز زیات دی. زه دا لږ رالنډوم تر څو لږ ایډیټ وکړو تر څو دغه زر ختم شي یعنې ایکسپورټ زر ختم شي. نو ګورئ دوستانو په دې باندې زه کلیک کوم. ګورئ دوستانو موږ تاسې سره هغه ویډیو پای ته ورسېده. هغې نه وروسته به تاسې شاته بیګ وکړئ. شاته به لاړ شئ بېرته به کین ماسټر اپلیکیشن ته راشئ. ویډیو سایز به تاسې انتخاب کړئ. په میډیا باندې به کلیک کړئ یو بیکګراوند به ورته انتخاب کړئ. تور بیکګراوند به تاسې راواخلئ او د خپلې د ویډیو مطابق به د دې سایز زیات کړئ. چې کله هم د دې سایز زیات کړئ په لایر باندې به کلیک کړئ. په میډیا باندې به کلیک کړئ. هغه ویډیو چې موږ تاسې ایکسپورټ کړې وه هغه به راواخلئ. دلته به هغه راواخلئ. نو ګورئ دوستانو دلته به دا ویډیو راواخلئ او هماغه اندازه به تاسې زیات کړئ. چې کله هم زیات کړئ په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به تاسو کروما کی باندې کلیک وکړئ. چې کروما کی باندې کلیک وکړئ دا به ختم کړئ تر څو صفا راشي او دا به راولئ تر څو داسې راغی. له هغې نه وروسته تاسو چې کوم تصویر مثلا غواړئ هغه تصویر راواخلئ. نو دلته به دوستان تاسو یو تصویر راواخلئ. ګورئ دوستانو مثلا زه په هر تصویر چې تاسو جوړوئ هغه تصویر دلته ورواخیستلی شئ. زه مثلا دغه تصویر غواړم دغه تصویر باندې جوړ شي راشي. نو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. دا به ښه زیات کړئ چې څومره اندازه کې او په دې باندې دلته به تاسو داسې فکس کړئ. له هغې نه وروسته دوستانو دلته په دې بل کونج کې تاسو ته 3 ټکي ښکاري.
ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ او سینډ ټو بیګ باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو ګورئ موږ سره دغه شاته راغی ډېر زیات زبردست. نو هینه وروسته تاسو دغه لومړی ویډیو انتخاب کړئ چې ویډیو انتخاب کړئ لاندې به تاسې راشئ لاندې به تاسې ښه راشئ په دې دلته به تاسو په دې باندې کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ دې به دا سایز یا هر څه تاسو څومره ختموئ ډېروئ هغه به تاسو ډېر یا ښکته هر څومره تاسو جوړوئ هغه جوړ کړئ ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ. لا هینه وروسته یو ویډیو لینک به تاسو ته د بلې ویډیو لینک به تاسو ډسکرپشن کې میلاو شي. ما به ورسره لیکلي وي چې د دویمې ویډیو لینک تاسو به زما بل چینل ته لاړ شئ. هلته بل چینل کې ما ویډیو اپلوډ کړې ده هیله لري به تاسې هغه چینل هم سبسکرایب کړئ او هغه ځای به ویډیو باندې تاسې راواخلئ. نو دغه ویډیو د ما به تیاره ورکړې وي دلته هغه ویډیو به تیاره وي او تاسې به یې له هغه ځای څخه راواخلئ. نو ګورئ دوستانو کله چې دا ویډیو تاسې انتخاب کړئ دې به سایز به زیات کړئ تاسې به لاندې راشئ او دغه بلډینګ اپشن هلته سکرین باندې به تاسو کلیک کړئ ټیک مارک باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو ګورئ زه اوس دا پلی کوم چې څومره زیات زبردسته طریقې سره راغله. نو دا د ویډیو ایډیټ په اړه چې ما تاسو ته ویډیو جوړه کړه په دې هیله چې ویډیو مې را سره خوښ شوي انشاءالله زما یوازینۍ هڅه او کوشش به همدا وي چې هر وخت تاسو ته په کینواسټر اپلیکیشن کې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم. مننه.